په ننګرهار کې د ژوند خیریت ټولنې د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت د 3 شنبې په ورځ پر شاوخوا 13 هغو بېوزلو کورنیو مرستې وویشلې چې سرپرست نه لري او یوازې د خدای هیلې ته ناست دي. د ژوند خیریت ټولنې رضاکاران وایي دوی لومړی د یادو کورنیو په اړه پوره معلومات ترلاسه کړي او په غریبو کورنیو کې د هغه کورنۍ په نښه شوي چې ماښامي ته د ډوډۍ درک نه لري. د دې ټولنې یو رضاکاره غړي اکرام الله اکرام ازادي راډیو ته وویل چې په دې مرستو کې 12 قلمه خوراکي او د کور لپاره نور د اړتیا وړ توکي شامل دي. دغه 13 کورنیو ته چې کوم مواد د ژوند خیریت ټولنې له لوري نه نن مرسته وشوه، دا زموږ په هیواد او د هیواد نه بهر د هغه افغانانو با احساسه افغانانو مرستې وي چې د صدقې او د خیرات په شکل باندې ژوند خیریت ټولنې ته ورکړې وي. دا یو پکیج 6,580 افغانۍ قیمت لري چې 13 کورنیو ته لږ تر لږه د 200,000 افغانیو په مالي لګښت باندې دغه خوراکي مواد اخیستل شوي دي. موږ ژمنه کوو چې زموږ د ژوند خیریت ټولنې دغه ډول مرستې به دوام لري. موږ نه یوازې دا مرستې بلکې د وینې په برخه کې چې خلکو ته د هغه اړمنو ناروغانو ته وینه برابرو انشاءالله په هغې برخه کې به هم کار کوي. هغه کورنۍ چې مرسته ورسره وشوه خوښي ښکاره کړه چې په ټولنه کې لا هم د غریبو د لاسنیوي دود ژوندی دی. دوی له شتمنو خلکو وغوښتل چې د یوې کورنۍ لپاره د خوراکي توکو په برابرولو د هغوی پر بودیجه څه اغېز نه غورځېږي، خو له دې کار سره د یوې کورنۍ پوره کومک کیږي. ژوند خیریت ټولنه چې د تلسیمیا او عاجلو ناروغانو لپاره د وینې د پیدا کېدو په برخه کې کار کوي، ترڅنګ یې په کور دننه او بهر افغانانو څخه د ټولنیزې میډیا او مخامخ اړیکو له لارې مرستې راټولوي او بیا پر اړمنو کورنیو ویشي. د دې ټولنې د معلوماتو له مخې دوی هغه کورنۍ په لیست کې شاملې کړي چې سرپرست نه لري، تر دې حده بېوزله دي چې په شپو یې په لږه وخت تېر کړی، خو د تربور او کلیوالي دود له مخې چاته د مرستې لاس نه دی نیولی او خپله بېوزلي یوازې د خپل کور دیوالونو دننه ساتلې.